السلام علیکم درنو لیدونکو ته څرګندوم چې روغ او جوړ به یاست راته راځو د نهم کلاس په بایولوژي باندې به سٹارټ اخلو. په دې لیکچر کې د نهم کلاس بایولوژي ډیره انټرست ده او ډیره مزناکه ده. په دې کې چې کوم دی د انسان د بدن د سیستمونه دي، نه چپټر دي او نه وانه چې کوم دي د سیستمونه دي. نو راځو د دې دغه یو به ایکسپلین کوو. په چپټر نمبر 1 کې چې راغلی دی هغه ډایجسټیو سیستم دی. ډایجسټیو سیستم مطلب هاضمي سیستم. اوس په خپل تاسو دا زده کړئ چې د هاضمه څه ته وایي، هضم څه ته وایي. دا اول ځل تاسو دا نوم اورئ کنه په بایولوژي کې. ها ګورئ ډایجسشن پښتو کې دی له څه شی ویلی شي؟ هضم. ګورئ هضم دا مطلب دا چې دی دا کنورژن اف فود دی، مطلب د غذا تبدیلی ده. چاته ګورئ یو غذا به وي هغه به لارج وي، لکه یو قب به وي کنه مثال خوراک هغه به غټ وي. دا به کمپلیکس وي، مطلب پیچلی به وي. د ویټامین وبخښئ د کاربوهایډریټ د پروټین د لیپید مختلفو عضوي مرکباتو نه به جوړ شوي کمپلیکس به وي. او بل چې کوم دی دا به څه شی نان پرمیبل وي. نان پرمیبل دا مطلب چې دا به زموږ ستاسو د سیل ممبرین څخه هغه نشي تیریدلی. نو ګورئ عموما چې کله تاسو قپ راواخلئ هغه به لارج وي. ګورئ سنت طریقه په 3 ګوتو خوراک دی او موږ تاسو په 5 وانو کوو. ها نو دا چې موږ تاسو د څه شی راوالو هغه لارج کنو غټي دغسې هغه بیا څه شی کمپلیکس وي، کاربوهایډریټ پکې، پروټین پکې، دغسې لیپید پکې، ویټامین او دا هر څه پکې. نو دا څنګه کول غواړي؟ دا ساده کول غواړي. دغسې نان پرمیبل زموږ سیل چې کوم دی حجره د هغې د سیل ممبرین یا حجروي غشا څخه نه پاس کېږي. نو ګورئ دا ډایجسشن دا داسې پروسس دی چې همدغه غذا همدغه خوراک چې دا لارج غټه وه دا یې چاته بدل کړله؟ سمال ته. چاته؟ سمال ته. دا غذا یې راوړه کړله، صحیح ده، وړه یې کړله. بل چې دا کمپلیکس و دا غذا دا قب څنګه و کمپلیکس و پیچلی و که نو مختلفو دغونه جوړ. نو دی څنګه که سیمپل که ساده یې که، صحیح ده. مثلا پولي سکراید و، صحیح ده، هغې مونو سکراید ته بدل کړه، ډای سکراید ته بدل کړه، صحیح ده. په دې هر څه بیا بحث کوو. نان پرمیبل زموږ ستاسو د سیل ممبرین څخه نه شو تېرېدی، هغې داسې شکل ته بدل کړه چې هغه زموږ ستاسو د سیل ممبرین څخه څنګه شو؟ تېر شو، پرمیبل شو. نو دقې ته ویلی شي ډایجسشن. څه شی ته ویلی شي؟ ډایجسشن، هضم. نو اوس راځو موږ وایو د دې ډایجسټیو سیستم د هاضمي سیستم د دې برخې موږ څېړو چې دا د کومو برخو نه جوړ دی. ګورئ پارټس، صحیح ده، پارټس څه ته ویلی شي؟ برخو ته. نو ګورئ د ډایجسټیو سیستم برخې چې کوم دي هغه دوه دانې دي، صحیح ده. یو چې کوم دی ډایجسټیو ټیوب دی. څنګه دی؟ ډایجسټیو ټیوب مطلب هاضمي ټیوب، هاضمي کانال. ډایجسټیو ټیوب څه شی؟ د هاضمي کانال. ټیوب ته ویلی شي کانال ته، او ډایجسټیو هاضمي. ګورئ په دې کې څه شی شامل دی؟ نمبر 1 په دې کې شامل شی چې کوم دی هغه اورل کیویټي ده. اورل کیویټي د خولې تشه یا د خولې خالیګاه. دا د خولې خالیګاه څه ده؟ د هاضمي سیستم اوله برخه ده، صحیح ده. بله چې کوم ده هغه د پیرنګس. څه شی؟ پیرنګس ته په پښتو کې ویلی شي کومې، صحیح ده، دا چوک شانتې چې کوم دی. بل دی هغه ایزوپیګس، اساپیګس یا ایزوفاګس چې کوم تاسو ته اسانه وي، صحیح ده. ساینس چې کوم دی هغه کانسپټ ترانسفر کوي، ایزوفیګس، صحیح ده. نو ساینس چې دی کانسپټ ترانسفر کوي، پروننسیشن او دې کې به اختلاف نه کوي. بل چې کوم دی هغه دی مرۍ. څه شی؟ ایزوفیګس مطلب مرۍ. د دې نه بعد راځي بل یو ارګن، هغې له ویلی شي سټمک. سټمک څه مطلب؟ معده، صحیح ده. او بل چې کوم دی هغه راځي انټسټاینز. انټسټاینز څه مطلب؟ کولمې. دقسې انټسټاینز په دې کې چې کوم دی دواړه شامل دي، لارج انټسټاینز او سمال انټسټاینز، مطلب وړې کولمې او غټې کولمې دواړه پکې شامل دي. ها اوس راځو بله برخه چې کوم ده د هاضمي سیستم هغه ده اکسیسري ګلینډز. ګوره اکسیسري چاته ویلی شي؟ کومک کوونکي ته. اکسیسري ګلینډز کومک کوونکي غدوات. کومک کوونکي غدوات. ګورئ دا کومک کوونکي غدوات چې کوم دي دا یو څو دانې دي. اول خو پخپله په دې خوله کې تاسو فکر وکړئ څه شی دي؟ لاړې، صحیح ده. نو کوم ګلینډ شو؟ سلیوري ګلینډ. څه شی؟ سلیوري ګلینډز دا 3 دانې دي، صحیح ده. نو ګورئ سلیوري ګلینډ چې کوم دي دې ته ویلی شي لوابیا غدوات، د لاړو غدوات. بل چې کوم دی هغه دی سټمک ګلینډ. سټمک ګلینډز، صحیح ده، د معدې غدوات. په معده کې هم غدوات شته، ایچ سی ایل وغیره تیزابونه چې کوم دي هغه افراز کوي. بل چې کوم دی په دې کې شامل دی هغه لایور. لایور څه ته ویلی شي؟ ځیګر ته ویلی شي یا ینه چې ورته خلک وایي که نه. بل دی هغه پینکریاز یا پانکراس، صحیح ده. ګورئ دا د هاضمي سیستم برخې دي، صحیح ده. او دا هغه څوک دي چې د هاضمي سیستم سره کومک کوي، دي دیم برخې راځي. ښه ګورئ عموما د ډایجسټیو سیستم چې کوم دی دا برخې موږ ولوستلې. اوس راځو د دې فنکشنز مطالعه کوو، مطلب د دوی وظایف، د دوی وظیفې موږ مطالعه کوو، صحیح ده. ګورئ فنکشنز چې کوم دي یا وظایف هغه په لاندې ډول دي. ګورئ اول خو دا ډایجسټیو سیستم چې کوم دی د نوم دی وګورئ دا شی کوي، مطلب ډایجسشن کوي. ډایجسشن خو موږ ویلي دا هضم. ډایجسشن څه مطلب؟ هضم. غټ او پیچیده او د سل نه تېرېدونکي خواړه
هغه وړو ته او ساده ته او دغه سي د سیل نه تیریدونکي خوړو ته بدل کی. نو اول چې کوم دی د ډایجستیو سیستم وظیفه څه شي دی؟ ډایجستشن. دویم نمبر چې کوم دی دوهم نمبر هغه راتلی شي ابزارپشن. څه شي؟ ابزارپشن. ابزارپشن څه شي ته ویلی شي؟ جذب ته ویلی شي. ابزارپشن. ګورئ کله چې موږ تاسو قب خولې لیکو قب کې په هضم وشي معده کې وشي لکه خوله کې په هضم وشي معده کې وشي دغه سي په کولمو کې وشي اخر کې بیا د دینه غذایی مواد چې کوم فایدهناک مواد دي هغه فایدهناک مواد دي کولمې جذب کی ویلای او مایکرو ویلای ان شاء الله کولمو کې فسوي ها نو ویلای او مایکرو ویلای په واسطه باندې هغه چې کومي هغه مغزي مواد ضروري مواد هغه ته کولمې جذب کی دا په دله مواد چې کوم دي هغه بیا بار ته وباسي نو ګوري ابزارپشن څه مطلب جذبول ابزارپشن څه مطلب جذبول او دلته څه مطلب د مغزي موادو فایدمند موادو ضرورت وړ موادو دا غي جذب ته چی وي ابزارپشن وي ها بل دغه فنکشن چې کوم دی هغه سیکریشن دی څه شي دی سیکریشن ویل شي ترشح ته سیکریشن چاته ویل شي ترشح ته ویل شي سیکریشن دا مطلب ګوري په خله کې لاړو غدوات دي دا لارې کوم ځای افرازي کی د سلیور ګنټ څخه صحیح د لوبیا غدوات څخه دا لارې په خپل سیکریشن دی یو څور دا وایي ترشح ده دغه چې په معده کې ترشح شته دی HCl چې کوم دی دغه چې په کولمو کې شته دی ترشح نو دا چې کوم دی دا ډایجستیو سیستم بل فنکشن دا دی چې دا سیکریشن کوي ترشح وکړي او اخرینی فنکشن چې کوم دی هغه د ایکسکریشن څه شي ایکسکریشن دا مطلب چې ابزورب شو څه شي غذایی مواد هغه مغزي مواد چې د بدن ورته ضرورت او هغه ابزورب کړ اوس پاتې فضوله مواد شو کنو هغه به څنګه کوي بار وباسي کنو نو دغه د فضوله مواد بار سره ته شوی ایکسکریشن وای ها دا چې کومو د ډایجستیو سیستم څه شو پارټ شو لکه فنکشنز صحیح ده دا څه شو فنکشنز اوس راځو او موږ بحث کوو په هضم باندې صحیح ده په هضم باندې بحث کوو نمبر 1 راځو ډایجستشن هغه هضم چې کوم دی دا په خوله کې لکه خوله کې کوم ماډل هضم تر سره کیږي څنګه تر سره کیږي په دې باندې بحث کوو څه شي زموږ ټاپک څه شو digestion in water where in mouth مطلب هضم په کوم ځای کې په خوله کې صحیح ده اوس راځو موږ دا چې په خوله کې څنګه هضم کیږي ګورئ په خوله کې دوه قسمه هضم کیږي یو ته ویل شي فزیکل یا میکانیکل ډایجستشن کیږي دلته میخانیکی هضم کیږي ګورئ میخانیکی دا مطلب چې ته کله خپواچه خولې ته او پاغي باندې ته غاخونه را لکه کنه را خوشی کی او دا څنګه کوي شوند وای کنه شوندوال نو دا څه شی دی دا میکانیکل یا فزیکی هضم ورته ویل شي د چا په واسطه تر سره کیږي د ټیټ په واسطه یعنی د غاخونو په واسطه باندې بل ډول هضم چې کوم دی هغه د کیمیکل څه شی کیمیکل څه مطلب کیمیکل مطلب دا کیمیاوي هضم دا مطلب چې ته کله واچي خواړه خولې ته نو دغه سي د دې خواړو د رسیدو سره د خلینا لعابیا غدوات په واسطه باندې لعاب یا لارې دا افرازيږي نو ګوري چې کله لارې افراز شي هغه مې اندازه پورې هضم کوي صحیح ده امایلیز انزیم پکې شته پاسته وایي ها کیمیکل هضم کیږي د چا په واسطه باندې د سلیوا په واسطه د لاړو په واسطه باندې لاړو ته څوي سلیوا ورته ویل شي خا ګوري دلته موږ یو لفظ ویل ټیت څه شي ټیت مو ویلي ګوري ټیت څه مطلب غاخونه اوس راځو موږ ټیت وایو دا غاخونه وایو صحیح ده ها ګوري دا ټیت چې کوم دی ټیت غاخونه دا په دوه قسمه دي یو ته ویل شي میل ټیت د شیدو غاخونه دا مطلب چې هغه د درې میاشتو نه انسان چې کله پیدا شي د درې میاشتو نه والا تر شپږ میاشتو نه 3 کالو پورې د شپږ میاشتو نه 3 کالو پورې دا چې دا راوځي او بیا کمپلیټ کیږي او وده کوي دا غټ شي کنه بیا چې تر د ونه تر 14 کالو پورې دا د شودو غاخونه څنګه د ماشومانو دا ولويږي او زه د دې ونی څه شي پرمننت ټیت مطلب دایمي غاخونه راشي او دا نور ولويږي او دایمي غاخونه څنګه هغه چې کمی 2 دانې دایمي غاخونه مطلب بالغو کسانو کې په لویو کسانو کې 2 دانې 14 بار جامه کې 14 لاندې جامه کې دغه سي دوی چې کوم دي د شلو نه تر 15 پورې دوی ګراوډ کوي شلو نه 15 کلنۍ پورې دوی پورا ډول کمپلیټلی دوی خارش راوځي ها چا دا مخکې چا دا روس کنه هغه د عقل غاخونه دا هغه بیا چې کوي هغه له ګروس راوځي ها نو دا چې کوم دا د دې ډولونو دوه قسمه دي د زمان یا د ټایم یا د وخت په اساس باندې چې مطلب د دې وخت پورې دای شودو دا او د نه بعد بیا دایمي ها اوس راځو موږ وایو د دې سټرکچر څنګه دی سټرکچر یا جوړښت چې کوم دی هغه د درې برخو نه دی تاج دی غاړه د ریخه چې کوم دی هغه په دې اورې کې ننوتې ده او هغه چې کوم دی هغه راغلي دي عصبي رشتې راغلي دي نرቭز راغلي دا نرቭز دلته راغلي دي که تاسو خیال کړئ ډاکټر تاسو له پجامه کې ستنوي هغه ستن چې کومي هغه د عصبي رشتې بلاک کی مطلب بندي کی ته بیا درد نه حس کې تا نه پورا غا خو باسي په پلاس باندې کنه خو ته بیا درد نه حس کې نو دلته چې کوم دی عصبي رشتې راغلي دي دلته چې د ویني سپلای شته ویني جریان شته دلته وینه راغلي ده دلته د غذایی مواد راځي غاښ بغټیږي کنه غاښ بزان مضبوطی کنه نو دا به څنګه کوي دا د ویني په واسطه وینه ورته چیرې غذایی مواد ها دوی چې کوم دی د غاښ د سپین مخ کوم دی دا د مینا په نامه یو کړه کماله دا غینه جوړ دی او دغه سي دا لا چې کوم دی د دینه لاندې موقعیت لري او بل چې کوم دی دا د غاښ چې موږ ویل کنه هغه د مینا نه لګ بیا نرم شانتي
صحیح ده. ها اوس موږ راځو د غاښونه څو دانې دي څه نومونه دي ګورئ موږ چې کوم دی څلور ډوله غاښونه لرو یو ته ویلی شي انسایزرز صحیح ده انسایزرز تاسو دا مخامخ غاښونه څه دا او د دې سره څنګ کې دا څو دانې دي دوه جوړې دي ښه دوه پیرز صحیح ده 2 پیرز نو دا څو جوړې دي دوه جوړې بیا ورپسې دي کیناین څه شی کیناین چې کوم دی هغه یو جوړه دي صحیح ده دا موږ د یوې ژامې حساب کوو ښه په اخر کې ضربو دوه جوړې شو یو شو انسایزر شو دوه دانې او بیا چې کوم دي شاته دا کیناین چې کوم دي دا د تیره شانتې راوتي دا کارنر د کونج کې چې کوم دي عموما د غوښه خوړونکو یا کارنیورس چې کوم ورته ویلی شي د هغې ډېر غټ ډیولپ دي که نه د دې لپاره هغوی بېختار هم کوي ځان حفاظت هم پرې کوي که نه ښه غوښه بې عموما ټیټه شلېږي ښه بل چې کوم دی انسایزر شو کیناین شو بل دی پریمولر څه شی پریمولر اوس ژامه شروع شوله ژامې غاښونه څنګه شو شروع شو دا چې دي ګورئ دا غمبوره څه دی دا کیناین چې کوم دی کیناین دا تیره غاښ دا د وخت کیسه ده او د دې نه بعد ژامه ده دا غمبورې ده ښه دا څو جوړې دي دا دوه جوړې دي ښه پریمولر څو جوړې دي دوه جوړې دي دغسې د دې نه بعد بیا مولر راځي پري مطلب مخکې مولر د مولر غاښونو نه ګورئ مولر غاښونه دا دي د اخرني درې جوړې اخرني درې جوړې چې کوم دي هغه مولر دي څه دي درې جوړې دي هغه مولر دي او پریمولر د مولر نه مخکې غاښونه ښه اوس تاسو دې حساب وکړئ دوه او یو درې درې او دوه پنځه پنځه او درې اته دا ټوټل څو شو اته پیرزه مطلب اته جوړې شوې دا چې جوړه کې څو دانې خو دوه یې ګڼو ضرب دوه ورکړي څو شو شپاړس غاښونه شو د شپاړس بره شو شپاړس لاندې دا د یوې ژامې حساب دی همدغسې بره نیم دي او لاندې دي یو شی دي ښه دا چې دا ټیټس غاښونه اوس په دې اورل کیویټي کې یا خوله کې تاسو ګورئ بل څه شی پاتې دی ژبه که نو ژبه ده پکې اوس راځو په دې باندې بحث کوو دا ژبه څه شی دی څه کارونه کوي که نه ها دلته راځو ټانګ دا ټانګ ویلی شي ژبې ته صحیح ده ها دا ژبه چې کوم ده لینګوا ورته وایي لاتین کې صحیح ده لاتین کې ورته لینګوا وایي د طب والا میډیکل والا او دا خلک چې کوم دي هغوی ورته لینګوا وایي ټانګ نه وایي ها ګورئ دا چې کوم دي څلور خوندونه معلوموي اوله وظیفه د دې څه دی د خوراک خوند معلومول خوږوالی تریخوالی یو بل ضد تریوالی او مالګینوالی څلور دانې شو خوږوالی تریوالی او مالګینوالی او بیا جاپانیان وایي دا نوی شی دی ښه جاپانیان وایي موږ یو نوی خوند کشف کړی دی هغې ته دوی وایي اومامي څه شی اومامي دا یو نوی شانتې خوند دی په دې کې چې کومي ګلوټامیټ امینو اسید ښه په هغې به بیا د خیره بحث کوو ښه نو دا چې کوم دی د ژبې څه شو اصلي څلور خوندونه دوی څنګه کوي معلوموي او بله دا چې دا ژبه دا کار کوي چې دا خواړه لاندې باندې کړي میکس کړي لاړې ورسره میکس کړي که نه کومه ذره غټه وي هغه د غاښ له ور جوړه کړي دا د دې کار دی او بله دغه دا ده چې د دې په واسطه باندې موږ خبرې کولی شو یو غټ کمال یې دا ښه نو دا چې کوم دا څه شی ټانګو یا لینګوا وه راځو اوس بحث کوو موږ په بل یو ارګن باندې اورل کیویټي باندې موږ بحث وکړو په دې کې چې کوم دی شامل شیان چې کوم دي دا څه ورته وایي ټیټ شو غاښونه ټانګ اوس په دې کې بل یو پاتې دی هغه سلیوري ګلینډز څه شی سلیوري ګلینډز سلیوري څه ته ویلی شي لعابیه ته صحیح ده او ګلینډز غدوات سلیوري ګلینډز لعابیه غدوات یا د لاړو غدوات لعابیه چې دی دا عربي دی صحیح ده ښه نو دا چې کوم دي دا د لاړو غدوات ګورئ دا د خولې دننه دي درې دانې دي صحیح ده عموما څو دانې دي درې دانې دي خواړه چې څنګه خولې لکې د دې سره څنګه شي فعال شي او لاړې څنګه کړي ترشح کړي دا غدوات فعالېږي ګورئ بوی چې کوم موږ بوی حس کوو یا خوند څه کوم غذا خوند وڅکو یا دغسې موږ د هغې په اړه فکر کوو صحیح ده نو څنګه کېږي زموږ په خوله کې چې کوم دی د لاړو غدوات په واسطه باندې لاړې څنګه کېږي افرازېږي صحیح ده ترشح کېږي ښه اوس د دې د لاړو غدواتو د دې وظیفه څه شی دی نمبر 1 د دې وظیفه دا ده چې دا خواړه اوبلن ساتي صحیح ده دا خواړه څنګه کوي پستوي د دې لپاره چې د دې خوند معلوم شي او دا په اسانۍ سره تیر شي دویم نمبر دا دی چې په دې کې یو انزایم دی هغې ته ویلی شي امایلیز څه شی په دې کې یو انزایم دی هغه دی څه شی امایلیز دا یو انزایم دی او دا چې کوم دی دا سټارچ په تاسو پیژنئ نشایسته چې ورته وایي که نه ګورئ دا سټارچ څه دی دا څنګه کې ډیګریګیټ مطلب دا تجزیه کړي امایلیز وظیفه څه شی دی چې سټارچ یا نشایسته هغه څنګه کې دغلته په دې خوله کې تجزیه کړي ښه په وړو مالیکولونو باندې بدل کړي په دې به هم بیا د خیره په کاربوهایډریټ کې بحث وکړو صحیح د پولیس کرایډ دی دا ښه بل چې کوم دی تر یو اندازې پورې ګورئ د غاښونو مخ چې کوم دی دا د بکټریاو نه د غذایي موادو نه دغسې د دې نه څنګه کوي صفا کوي پاکې ساتي دا چې په دې اورل کیویټي کې د خولې خالیګاه کې اوس راځو موږ وایو پیرنګس څه شی وایو پیرنګس څه شي ته وایي کومې صحیح ده پښتو کې ورته وایي پیرنګس کومې صحیح ده ګوره دا کومې څه شی دی دا کومې مثال دی د یو چوک څنګه مثال لري چوک له کوم طرف نه لارې راغلي څلور طرف ورته لارې راغلي بعضې ډېر طرف ورته لارې راغلي ښه نو ګورئ دا چوک څه د ژبې په واسطه باندې چې کله دا خوراک واړول شي که نه بیا غاښونه لکه خوند پرې ووایي او معدې کې ژبې بیا څه ګوره دا ژبه داسې واړوي شاته راواړوي چې کله شاته راواړوي دغلته راشي کومې ته کوم ځای ته راشي کومې ته او دا کومې څه دی دا یو کنیکټر دی
یو وسلونکی دی دا خوله د خولې خالیګاه دا او دا مرۍ د دې ټریکیا دا تاسو چې کوم ښکاري کنه دا د دې نشاته دا د هوا پیپ دی صحیح د دې نشاته مرۍ واقع ده ګورې دوی څه شي مرۍ او دغه خوله مرۍ چې د دې شاته ده او دغه سیده خوله دا دواړه سره کنیکټ کوي ها اوس دا څه دی ګورې پوزي سوري او انجارې سره اړیکه لري صحیح ده دا پوزي سوري څه دی سره او انجاره دا موږ چې اواز څه تولیدوي دلته لارنګس ورته وایي شي ها وایس بکس ها نو د دې سره څنګه اړیکه لري ګورې دې د پاره چې کوم دی یو د دې کومې څه دی د دې د ژبې وروستۍ برخه کې یو ارګن دی هغې له وایي اپیګلاټس څه شی ورته وایي اپیګلاټس ګورئ دا اپیګلاټس دا څه شی دی دا شو د خوراک نل مرۍ او دا څه شو د هوا نل ټریکیا تراخیا ښه ګورئ دا اپیګلاټس داسې مثال لري داسې چې ته تنفس کې کنه ساه اخلي نو دا د خوراک نل بند دي د دې اپیګلاټس په واسطه باندې او چې ته کله مثال دغه کې خوراک کې بیا د ساه نل څنګه کې بند کړي دا د دې وظیفه ده ښه اوس ګورئ سترګې چې دي پوزه ده صحیح ده سترګې پوزه او دغسې دا منځنی غوږ چې کوم دی دا کومې ته لاره لري غوږ کې به ډراپ کله اچولی یا څاڅکې که نه نو هغه څنګه هغې اوبه چې دي ستوني ته راشي هغې خوند تاسو په ستوني کې محسوس کوئ ښه دا چې کوم فیرنګ شو اوس راځو بله خبره کوو د ایزوفیګس باره کې چا باره کې ایزوفیګس یعنې مرۍ ایزوفیګس یعنې مرۍ ګورئ دا مرۍ څه ده مرۍ دا یو عضلوي ټیوب دی څنګه دی د عضلې نه جوړ ټیوب دی زه به دا رسم کوم صحیح ده دا شوله فرض کوئ ښه دا چې کوم ده دا د معده او مرۍ صحیح ده دا مرۍ چې کوم ده دا د دې فیرنګس نه بعد راغلې ده او چاته معدې ته راغلي او دوی دواړه څنګه کوي کنیکټ کوي خواړه د هغه ځای نه دلته راوړي ښه دا چې کوم دی په بالغو انسانانو کې په رسېدلو انسانانو کې په هغوی کې اندازه د دوی چې کوم ده 15 سانتي متره ده صحیح ده بالغو انسانانو کې د دوی اندازه څو ده 15 سانتي متره او دوی چې کوم دی دا خپل عضلوي ټیوب دی ښه عضلې نه جوړ دی ښه دا چې کوم دا د مرۍ دا غیر ارادي حرکتونه لري څنګه غیر ارادي حرکتونه زموږ ستاسو په خوښه نه دي چې خواړه یو وارې ورغه کته وړي او کلن دی وړي هغه بیا د دې کار دی ښه دا چې کوم دی دا یو مومنټ کوي څنګه کوي یو مومنټ کوي او هغه مومنټ ته ویلی شي یعنې حرکت ته پیریسټالزس مومنټ مطلب موجي حرکت ګورې دا چې کوم موجي حرکت کوي موجي حرکت مار تک هم لیدلی موج په شانتي یا یو پړی تاسو د سټک ورکوئ موج په څپې په شانتي دي یا اوبو کې تاسو دغه واچوئ دا تیږه هغه څنګه کوي د څپه شانتي جوړوي نو د دې د خوړو حرکت په دې کې څنګه د موجي څپې په شانتي او عموما دا زرافه چې کوم ورته ویلی شي یا اوښ چې کوم دی په دې کې چې کوم دی دوی چې کله اوبه څکي اوبه د دوی په دې مرۍ کې د دې د حرکت ډېر واضح معلومیږي ښه اوس راځو موږ بحث کوو په معده باندې صحیح ده په دې باندې معده باندې صحیح ده ګورئ سټامک صحیح ده ګورئ دا سټامک مطلب معده صحیح ده ګورئ دا چې دی دا په خپله یو ارتجاعي غړی دی ارتجاعي دا مطلب وړه هغه چې کله خوراک ورته ډېر راشي دا د سیکش شانتې شي ارتجاعي مطلب د سیکش کېدونکی خاصیت لري او دا چې کوم دی ګورئ د ګېډې ښي طرف ته چپ طرف ته وبخئ د ګېډې چپ طرف ته د ډیافراګم نه لاندې او د دې ځیګر یا ینه چې ورته وایي د هغې په څنګ کې صحیح ده تاسو د ګېډې خالیګاه پېژنئ زموږ په بدن کې څو خالیګاوې دي ګورئ cavities
کیویټیز ویل شي خالیګاو ته زموږ په بدن کې چې درې خالیګاوې دي نمبر 1 چې کوم دی هغه توراسیک ده توراسیک کیویټی ده او دویمه چې کوم ده هغه ابډومینل ده څه شي ده مطلب د ګیډې خالیګا ده او دریمه چې کوم ده دریمه هغه پیلویک کیویټی ده د لګنې خاصري ده اوس دا توراسیک کیویټی دا او دغه ابډومینل کیویټی دا په خپل کې د یو پردې په واسطه باندې څنګه شوی دي جدا شوی او هغه پردې ته ویل شي ډیافراګم څه شي ډیافراګم په عربی کې ته ایجاب عاجز وایي صف کتاب کې ایجاب عاجز لیکل دي نو دا سینې خالیګا او دغه سي د خېټې خالیګا د ګړي دا چې د ډیافراګم په واسطه باندې جدا شوی دي تاسو په قرباني کړی غواړم چې کله د ډیافراګم په دې چاړه باندې وای نو هغه نه یو پرشر وځي دا ډیافراګم او دا خېټه او سینې سره څنګه کړی جدا کړی سینې کې څه شي اوسګي او دغه ځلې پکې او دغه سي په خېټه کې چې کلمي او معدې دغه سي مریم چې کوم د مریم نیمه په خېټه کې راځي او نیمه په دغه کې توراسیک کې صحیح ده مطلب سینې کې ها اوس دا معده چې کوم ده معده د دې خطمه لوکیشن ویلي موقعیت مرته ویلي ورې دا چې د ځینی برخې چې کوم دي د معدې دا د دې پوښتې په واسطه باندې ساتل کیږي صحیح ده د پوښتې اډو کې کوم دي دا فلوټ ریبس دی وای ازادي پوښتې ډېر نازک دي چا سره د جنگ شو بیا لپاره دغه دي تشو کړي وای کنه بیا دا چې کوم دا ډېر زیات خوږي ها دا چې دی د دې په واسطه باندې د معده ساتل کیږي دا ډېر خطرناک ځین دی ها بل چې کوم دی دا د درې پوړونو درې پوړه عضلاتي طبقه دا غي نه جوړ دي عموما په دې کې چې کوم دی په دې درې پوړه عضلاتي طبقه کې هغه یو تولیده حلقوي او بل مایله صحیح ده د دې دغه طبقه دي او دغه نوموړي عضله دا انقباض وکي انقباض چې کله انقباض وکي او انبساط انقباض شي ګوري راټولېدو ته وي او انبساط ویل شي خورېدو ته صحیح ده انقباض راټولېدو او انبساط ویل شي خورېدو ته دوی چې کله خورېدو وکي او بیا راټولېدو وکي صحیح ده خورېدو وکي راټولېدو انقباض انبساط وکي نو دوی د حرکت څنګه وکي حرکت دغه پیریسټالسیس مومنت دوی چې کله پیریسټالسیس مومنت وکي دوی دا شي کوي چې په معده کې کم ایچ سی ال دي تیزاب دي دغه نور دغه چې دي هغه انزایمونه نو هغه او د خواړه څنګه کې میکس کی او په اخر کې دغه حرکتونو په واسطه باندې کوم دي دغه لکه کولمو ته هم لیکدول کی ها اوس راځو موږ وایو ډایجیشن ان سټمک په معده کې څه شي هضم په معده کې هضم ګوره په معده کې هضم دا مطلب چې معده د مړی حرکت کوم مړی حرکت پیریسټالسیس هغه په واسطه باندې خوراک راغی معده له اوس زمونږ کار معده کې ګوري دې باندې دا کار وشي چې دا خواړه پريشر لري څنګه لري خواړه پريشر لري لاندې راځي کنه چې لاندې راځي نو د دې پريشر په شار په واسطه باندې معده د خپل خلاص شي په خیر سره لاندې راورسي دا چې کله په خیر سره لاندې راورسي نو د معده خلور ته خلاص شي او بیرته بند شي د دې لپاره چې بیرته شاته لاړ نشي ها په دې کې چې کوم دا یو قسم تیزاب دی اغه لویل شي HCl HCl چې کوم دی هغه هایدروکلوریک اسید ورته ویل شي دا د دې ابریویشن دی ها HCl ابریویشن دی د دې ظرفیت څومره دی ظرفیت مطلب کیپیسټي څه شي کیپیسټي د دې څومره ده کیپیسټي دومره ده چې د 2 نه تر 4 لیټره پورې خوراک غذایی مواد دا څنګه کوي دا په ځان کې ځایول شي اوس په دې کې چې کومي د دې HCl په واسطه باندې پیپسینوجن دا چې دا انکټیوي څنګه دا انکټیوي مطلب غیر فعال څنګه غیر فعال د دې په واسطه د دې HCl په واسطه باندې دا بدل شي په پیپسین باندې پیپسین او دا پیپسین چې کوم دی هغه اکټیو دی مطلب فعال دی یو وظیفه د دې HCl دا شوله چې پیپسینوجن هغه په پیپسین باندې بدلوي په دې بیا د خیره پروتینز کې بحث وکړو چې دا پیپسینوجن څه دی او پیپسین څه دی ښه ګوري دومره ځکه د دې پیپسین او پیپسینوجن په رابطه باندې چې دوی دا پروتین تجزیه کوي کله چې HCl رابر د معدې د دیوال نه سیکریټ شي د غدواتو په واسطه باندې هغه کله راشي دا پیپسینوجن چې دا غیر فعال ایستدار فعال پیپسین ته واړی دا فعال شي او چې چرته پروتین نه پیراږي چې پروتین نه پیراږي مطلب هغه تجزیه کوي وړو کې کوي د لپاره چې د کولمونه هغه دغه څنګه شي تیر شي ویني دوران تلل شي ها نو دا چې کوم د دې HCl یو دندم دا صحیح ده دویم دا چې دلته یو انزایم دی هغه ته ویل شي لایپیز صحیح ده لایپیز څه شي کوي دوی دا لیپید مطلب غوړ شحم چې کوم دي شحم عموما موږ ته غوړ وایو ها دا شحم څنګه دوی تجزیه کوي لایپیز انزایم دی او چې تجزیه کوي لیپید یعنی شحم تجزیه کوي بل د HCl موږ رول وایو د دې کردار څه دی دا څه کولای شي نمبر 1 خو تاسو دا ځکه چې دوی بکټریا ختمي څه شي کوي دا HCl څه کوي بکټریا ختمي HCl د دې رول بدل شي چې اول بده څنګه شي ولې په خړو کې کله بکټریا راشي خړو عموما کله نه کله چې هغه ناپاک دی منګه دغه کو انزلیم نه فروټ موټو غیره یا خپل سبو کې سبو یا دغه خواړه چې کوم دي په دې کې چې کوم دا بکټریاګانی هغه نه یمري شي یا پکې منګه پکې دغه نه کو کنه دا بکټریا پکې هغه د HCl په واسطه باندې څنګه شي ختم شي دویم دا شو چې دا پیپسینوجن د HCl په واسطه باندې پیپسین ته واړي او پروتین تجزیه کوي
ها او بل چې کوم دی د دې معدې حرکات چې دي دا میخانیکي هضم کې مرسته کوي. میخانیکي هضم دا مطلب چې دوی HCl او دا خواړه په دې حرکتونو کې څنګه شي میکس شي کنه یو ځای شي. ها دا چې کوم دا د دې سټمک پورې موږ راورسېدو معدې پورې. اوس راځو موږ وایو انټسټاینز څه شي کولمې موږ وایو او دا بورډ چې کوم دی دا ډک شو زه به دا کلین کړم تاسو د دې نه یو عکس واخلئ. ها اوس راځو موږ بحث کوو په وړو کولمو باندې. وړو کولمو کې موږ وایو ډایجېشن چې خوراک غذا څنګه حل کیږي او دغه سي ابزورب کیږي بیا څنګه ویني جریان ته څنګه ځي د دې نه بیا موږ تاسو څنګه استفاده کوو. ها ګورئ دا وړي کولمې چې کوم دي دا ول په خپل ځان په دې باندې پوکي دا وړي کولمې چې کوم دي دا یو کمپلیکس ټیوب دی څنګه دی یو اوږد او پیچلی ټیوب دی صحیح ده مغلق شانتي دی. وګورئ په غټانو کې د دوی اوږدوالی چې کوي اوږدوالی هغه 6 میټر دي صحیح ده څومره میټرونه وي 6 میټره او قطر یې څومره دا چې کوم شو دا لینث شو او ډیامټر یا قطر یې څومره 2.5 صحیح ده قطر یې څومره 2.5 سانتي متر دی دا قطر یې وړوکی دی ها 2.5 سانتي متر دا چې ډیامټر یې قطر ها. اوس موږ راځو او وایو چې دا کولمې چېرته دي د دې لوکیشن ګورئ ما تاسو ته مخکې ویلي زموږ په بدن کې څو کیویټیانې دي خالیګانې دي 3 سینې او د ګیډې او دغسې پیلویک. دا وړې کولمې چې کوم دي دا په کوم ځای کې دي دا د ګیډې په خالیګاه کې دي. وړې کولمې کوم ځای کې دي ابډومینل کیویټي کې دي. ابډومینل کیویټي مطلب د ګیډې خالیګاه کې دي صحیح ده ابډومینل کیویټي وړې کولمې کوم ځای کې دي د ګیډې په خالیګاه کې دي. ګورئ دا چې دي دا د معدې نه لاندې دي ښه دا کوم ځای کې دي د معدې نه لاندې دي او دې کې د انزایمونو په مرسته باندې د لوی مالیکولونه هغه د کوچنیو مالیکولونو باندې څنګه شي کنورټ شي تبدیل شي غټ مالیکولونه هغه په کوچنیو مالیکولونو بدلیږي او بیا چې کومي هغه جذب شي صحیح ده هغه څنګه شي جذب شي د دې لپاره کوي چې غټ مالیکولونه هغه وړو ته واړي د دې لپاره چې هغه جذب شي او بیا دغه عملیات چې کوم دغه تقریبا 2 ساعته پورې دوام کوي صحیح ده. ګورئ ځیګر او پانکراس ترشحات چې کوم دي ځیګر لیور موږ ورته ویل نه یا ځیګر او دغه پانکراس هغه ترشحات چې هغه د پانکریاټک ډاکټ دا یو لار ده یو ټیوب شانتي دی کنه پانکریاټک ډاکټ د پانکراس ډاکټر یا د پانکراس دا ټیوب چې کوم دی د دې د لارې د پانکراس او د لیور د دې دواړو دغه څنګه شي هغه محصول چې کوي صحیح ده هغه دلته راځي ډوډونیم ته راځي صحیح ده. ګورئ اول تاسو دا زده کوئ چې دا وړې کولمې 3 برخې لري صحیح ده. یو چې کوم دی ډوډینم دی څه شی دی ډوډینم او بل دی دویمه برخه صحیح ده دویمه برخه ده جیجونم جیجینیم ورته خلک وایي او بل دریمه برخه چې کوم ده هغه د ایلیوم څه شی ایلیوم دا 3 برخې لري. ګورئ د پانکریاټک ډاکټ په واسطه باندې د چا د پانکراس د پانکراس او دغه سي د بل چا درځي مخکې مې ویلي لایور ځیګر د ځیګر او د پانکراس دا محصول چې کومي هغه پروډکټ چې کومي هغه د پانکریاټک ډاکټ په واسطه باندې راشي چاته ډوډینم ته دغه د وړو کولمو اولي برخه ته اولي حصے ته ښه دا چې کله هغه حصے ته راشي دلته خوراک غذایي مواد کنه صحیح ده هغه دلته او بس باغی باندې بیا عمل وکي صفات یې غم تجزیه کی. ګورئ بایل چې کوم دی بایل یا صفرا ورته ویل شي څه شي بایل پښتو کې ورته شي صفرا. ګورئ دا صفرا چې کوم دا شین رنګه مایي څنګه شین رنګه شان مایي کله عدالت کوي کنه چې ورته ریخه ورته وي هغه نه چرګانو دغه هغه کې ډیر زیات دي کنه چې ته نوې کس باندې عدالت وای کنه پام کوه هغه تاریخ ناشنی وګوي لاړ نشي همداسي کنه. ها نو ګورئ دا بایل چې کوم دی دا شین رنګه مایي ده څنګه ده شین رنګه مایي ده او دا جوړه شوی د چانه د اوبونه صحیح ده د چانه جوړه شوی د دې ترکیب دا شی H2O خو پیژنې اوس کنه کیمیا خو به ویلي نو دا د چانه جوړه شوی د اوبونه جوړه شوی دي کې بلی آیونونه ښه آینز به کې دغه سي فیټي اسیډز چې کوم ورته وایي فیټي اسیډز شحمي تیزابونه په دې کې شحمي تیزابونه صحیح ده. نو دا چې کوم دی عموما په دې کې صفراوي مالګې چې ورته ویل شي هغه پکې بایل څه کوي بایل دا صفرا چې موږ ویلي بایل د دې اوس وظیفه څه شو دا د خلکو پکې شته بایل وظیفه دا ده بایل صحیح ده بایل وظیفه دا ده چې دوی د شحمیات هغه څنګه کې حل کی شحمیات څنګه کې هغه حل کی. ګورئ شحمیاتو د لیپیډونو دغه حل چې کوم دی هغه د بایل په واسطه باندې چا په واسطه باندې د بایل په واسطه او بیا هغه تجزیه کېدل د چا په واسطه دي هغه د لایپیز انزایم په واسطه صحیح ده تجزیه کېدل د چا په واسطه دي د لایپیز په واسطه باندې. ګورئ عموما دا ASE دا ASE چې پکې راغی دا انزایمي څنګه انزایمي لایپیز ما ته مخکې ویل امایلیز صحیح ده دا څه شي انزایمي. ها ګورئ د کولمو دیوال چې کوم دی داخلي برخه هغه بخملي شکه
بخملي شکله ګونځې لري، فولډز لري، داسې ګونځې خو پېژنئ که نو، یو خو هواره ساحې صحیح ده، او بل داسې لږ لږ دغه پکې راوتي، هغه ګونځې شانتې لري. نو دوی چې دا ګونځې لري او د دې ګونځو لکه کار دا چې دوی د جذب کچه زیاته کړي، صحیح ده، پروجیکشنز یې راوتلې برخې شانتې وړې وړې هغه چې کومې ګونځې جوړې کړي او کار یې څه شی چې دوی د جذب کچه وړتیا څنګه کړي، زیاته کړي. دا د لویو کولمو ترمنځ ښه، او هغې له څه شی وایي ورته څه شی وایي ورته ویلای، صحیح ده، ویلای صحیح ده، او بل دی مایکرو ویلای، صحیح ده. دا څه شی دي؟ دا داسې ګونځې دي او دوی څه کوي؟ جذب کوي. څنګه کوي؟ جذب کچه هم زیاتوي، خپله جذب هم کوي. ښه، نو دا چې کوم دی په دې کې بیا دا مایکرو ویلای چې کوم دی دا 600 کراتې څنګه کوي؟ دا د جذب کچه زیاته کوي. مایکرو ویلای دا واړه دي بیا. نو ګورئ دلته څه شی وشي؟ غذایي مواد لاړ شي د وینې جریان ته. د وینې جریان چې کوم دی هغه د کولمو سره ټچ دی. څنګه دی؟ ټچ دی. ښه، نو ویلای او مایکرو ویلای د دې په واسطه، مایکرو ویلای په واسطه باندې کوم دی هغه جذب کچه 600 کراتې زیاته شي. ویلای په واسطه باندې جذب وشي او کپیلری ته ورکی. څه شي ته ورکی؟ کپیلری ته. ګورئ موږ یو شارټ هم په هغې باندې ریکارډ کړی و، شارټ ویډیو وه چې ګورئ د ویلای او مایکرو ویلای په واسطه باندې مثال جذب وشو. څه شی وشو؟ جذب وشو، مطلب ضروري مواد چې هغه راغلي دي. دا ویلای ورکی چاته؟ کپیلری ته. کپیلری څه شی؟ کپیلری. او دا کپیلری بیا ورکی چاته؟ بلډ سټریم ته، د بلډ فلو ته، مطلب د وینې جریان ته ورکی. چاته ورکی؟ د وینې جریان ته. ګورئ په دې کپیلری او په دې باندې د خیره بیا بحث وکړو په سرکولیټري سیستم کې. خو داسې واورئ، یو دی ارټري. څه شی؟ ارټري هغه رګ دی چې دا د زړه نه وینه وباسي او د بدن ټولو برخو ته وړي. عموما په دې کې څنګه ویني؟ اکسیجنیټډ، صفا وینه په دې کې، خو ضروري نه ده چې دې کې د ټولو عمر صفا وینه. اوس پلمونري ارټري ورته وایي، هغې وینه راوباسي، زړه نه یې راوړي چاته؟ سږو ته، خو هغه وینه یې ناپاکه. صحیح ده. نو دا یاد کړئ، ارټري څه کوي؟ وینه وړي د بدن نورو برخو ته، هغه صرف پلمونري ارټري دی. ها، نو دوی چې کوم دی وینه د بدن نورو برخو ته وړي او بیا د هغې مخې چې کوم هغه وینه، مثال وینه غذایي مواد یې وړي، اکسیجن یې وړي که نه، نو هغه چې کوم مصرف کړی که نه، هغه بیا د هغې مخې اکسیجن یې مصرف کړی، جوړ شوی دی کاربن ډای اکساید. صحیح ده. زموږ حجرات چې اکسیجن مصرف کړي څه شی ته جوړ کړي؟ هغه وسوځوي که کاربن ډای اکساید ته جوړ کړي. دغسې غذایي مواد چې هغوی ورته ورشي، استفاده ترې وکړي، او چې کوم مواد بیکاره وي، فضوله وي، نه یې پکارېږي، هغه بېرته راولېږي. نو هغه څوک راوړي؟ هغه وین راوړي، ورید ورته، دې له ورید ویلی شي او د ارټري له شریان ویلی شي. نو ګورئ تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ، ارټري صفا وینه د بدن ټولو برخو ته وړي. صحیح ده. او بیا چې کوم دی ورید یا وین، دا چې کوم دی ناپاکه وینه د بدن نورو برخو نه څنګه کوي؟ راوړي، زړه ته بېرته راوړي. اوس د دې ارټري او د دې وین په منځ کې دغه کیپیلري ده. څه شی ده؟ دغه کیپیلري ده. دې ته شیریه عروق وایي، یا ویښته ډوله رګونه. دا لکه واړه دي، ډېر واړه دي. دوی څه دې ارټري چې صفا وینه راوړله، صفا فرض کوي دا دی یو ارټري. ها، دا څه شی شو؟ ارټري شو. ارټري شو. دوی څه شی راوړه؟ صفا وینه راوړله، اکسیجن پکې و، دغسې غذایي مواد پکې. او دا دی څه شی؟ دا به زه په تور قلم رسم کړم. دا څه شی شو؟ دا کپیلري ده. ښه، دا څه شی شو؟ دا کپیلري شوله. او دې خوا چې کوم دی دا انساج دی. مثال دا څه شی شو؟ انساج دی. ها، دا انساج شو. نو دلته چې کوم دی بیا دې خوا ته بل یو رګ دی. فرض کوئ دا رګ دی. صحیح ده. د رګ په شان خو نه دی که نو. ښه، دا څه شی شو؟ ارټري شو. دې څه شی راوړله؟ اکسیجن راوړه، صفا وینه راوړله که نه، لکه اکسیجن یې راوړه او غذایي مواد. دلته اوس انساج دی او دا دی کپیلري. دا تور رګ چې کوم دی دا کپیلري ده. دا انساج چې کوم دې له مخکې چا اکسیجن یې راوړه، ګوره دا دی، دا دې له راغی، دې چې کوم دی د اکسیجن مصرف کړو او چا ته یې بدل کړو؟ کاربن ډای اکساید ته. نو دا اوس څنګه کړي؟ دا کاربن ډای اکساید څنګه کړي؟ بېرته یې کپیلري ته راکړي. کپیلري ته چې راوړي، بیا یې دا کپیلري وین ته ورکړي، ورید ته یې ورکړي. چا ته ورکړي؟ ورید ته. نو ګورئ داسې سیستم وي، صفا اکسیجن راشي، انساج یې مصرف کړي. صحیح ده. د کپیلري د لارې نه، د دې شریه عروق وایي، د ویښته ډوله رګونو نه انساجو ته څه شی دي؟ اکسیجن دي، غذایي مواد. صحیح ده. دا شریانونه او وریدونه دا غټ او دا چې کوم دي دا واړه دي. ښه، نو دوی اکسیجن څنګه کړي؟ مصرف کړي، کاربن ډای اکساید شي، هغه چې کوم دی کپیلري له ورکړي. کپیلري څنګه د وین سره ربط کړي که نو، هغې چا له ورکړي؟ وین ته ورکړي. صحیح ده. نو ګورئ تاسو داسې یاد کړئ چې ارټري، صحیح ده، ارټري مطلب شریان پښتو کې. صحیح ده. دا شریان چې کله بدل شي چاته؟ وین ته، د دې په منځ کې چې کپیلري. صحیح ده. ښه، نو دا چې کوم دی ویلای هغوی غذایي مواد واخلي کولمو دغه نه او هغه ورکړي کپیلري ته. او کپیلري خو نور تاسو پوهېږئ بلډ سټریم دی، د وینې جریان دی، هغې ته ورکړي. ښه، نو دې په دې شکل سره غذایي مواد د وینې جریان ته لاړ شي په خیر سره. اوس دی یو بله دغه هغه دی لارج انټسټاینز، یعنې غټې کولمې. څه شی؟ لارج انټسټاینز. لارج انټسټاینز مطلب غټې کولمې. دا غټې کولمې څه
نظم شوي غذایي توکي چې کوم او کوچنیو غټو کولمو نه چې کومي هغه راننوځي. نظم شوي غذایي توکي هغه له کوچنیو کولمو نه غټو کولمو ته راننوځي. اول کوچنۍ کولمې بیا څه غټې هغلته چې هضم نه شي یا ډېر فضولۍ هغه چاله راوړي غټو کولمو نه او دوی تقریبا 1 میټر لینث لري. ښه غټې کولمې څومره 1 میټر او وړې کولمې 6 میټرز او 2.5 چې کوم دی سانتي میټر هغه ډیامټر دی یا قطر دی. ها دوی ته هغه توکي صحیح ده چې لوی کولمو ته راځي هغه څه اوبه او نظم شوي خوراکي توکي صحیح ده. اول څه شي هغه واټري یا اوبه د به د سوي کو هغه څه شي اوبه او بل شي نظم شوي خوراکي توکي وړي راتلی شي پکې پروتین پکې راتلی شي دغه شي نباتي سلولوز صحیح ده. موږ تاسو چې کله دغه وکړو نباتي سلولوز کنه هغه نه سلوالم جوړ شي د نبات نو هغه چې کله موږ تاسو وکړو هغه نه حل کیږي نو هغه چې اعظم شوی نه اعظم پکې صورت نه نیولې هغه چرته راولېږي غټو کولمو ته صحیح ده. ښه اوس اوبه دي او ځینې ویټامینونه هغه دلته جذب شي چرته دلته څه شی وشي ابزوربشن وشي. ابزوربشن مطلب جذب وشي د چا ابزوربشن وشي د اوبو وشي او د بعضې ویټامینز یا ویټامینز د اوبو او د بعضې ویټامینونو دلته جذب کیږي. ښه یو شمېر بکتریاوې چې کومي هغه ناجذب شوي غذایي مواد کیږي صحیح ده. بکتریاوې ناظم شوي غذایي مواد چې د غټو کولمو ته راشي دلته نو دلته چې دغه بکتریاوې عموما د بدن مهم ویټامینونه هم جوړوي او غټې کولمې چې کوم دي ویټامینونه سوډیم پوټاشیم دغه ایونونه او 90% اوبه دا د داخلي محتویاتو نه څنګه کوي جذبوي اخلي دي او اضافي توکي چې هغه د 12 نه تر 4 ساعتونو پورې هغه د بدن نه لکه دغه کی اکسکریټ کی خارج کی هغه پانه دغه. ها ګوري اوس موږ تاسو راځو د هاضمي سیستم بعضي ډیزاردرز وایو ډیزاردرز نه ناروغي صحیح ده. نو ګوري ناروغي په ساده اصطلاح ډیزاردر ډیزیز باندې بس تاسو خلاص نشي کسرم خلاص شي کو تاسو د پاره دام دي تاسو د یاد کړئ. ګوري هاضمي سیستم ناروغي هغه عموما نسناس چې مرتبط شي یا ډایریا څه شي ډایریا ګوري دا ډایریا یا نسناس چې مرتبط شي چې څنګه دا داسې ها چې کله اوبه موږ ویلي غټي کولمې څه شي کوي اوبه او ځینې منرالونه چې کومي اوبه دي او ویټامینونه هغه جذبوي کنه. اوس دا اوبه دي دا په منظمه توګه په غټو کولمو کې جذب نشولې غټو کولمو جذب نه کړلې نو دا چې کومي پر لپسې ډول د فقې څنګه یې شاته راځي هغه له څه وي ناس هغه اوبه او هغه ویټامینونه چې غټو کولمو جذباو هغه نن جذب نشو او سړی مریض شو ناس شو مطلب ډایریا شو لګي. نو د دې لپاره څه شي دي نو بدن اوبه چې کوي هغه اړینې مالګې او بدن چې کوم دی اوبه او د اړینې مالګې ضروري چې کوي هغه د لاس ورکی لامل چې کې دي شي لامل دا چې کې دي کنه چې دوی خواړه او د اوبه کنه خواړه اوبه دا ټول د دوی په بکټریاو وایرسونو او د سي میکروبونو باندې څنګه ککړي نو هغه خوړې دي او دا بیا څنګه شي لکه ډایریا شي نسناس شي. وري یو شمېر خوړو درملو سره د رامنځ کېدي شي بعضي خواړې کنه ثاني خو ولا وريجې یو خوړ غرمه بس شو یا غټه غوښه یو خوړ کنه سړی ورته عادت دي او د سیناس نه شو یا ډایریا مې شوله صحیح ده. یا بعض ډرګز چې کوي درمل دوايي هغه خو په هغه باندې سړی کیږي نو ګوري ناروغ ته باید منګه وګور کو باید مالګه ورکو د بدن د معیار چې کوي هغه لاس ورکړي نو موږ باید دا څنګه کو ته ورکو عموما ډاکټر پوری چې صحیح کنه اوس ډاکټر نه راځي ماشاءالله ډېر دي او پرمختګ شوی دی نو هغه نه مخکې کتا سو الته ځان نشي رسول او ار اس هغه په 1 لیټر وبو کې کنه او ار اس کوم دغه محلول هغه په 1 لیټر وبو کې واچوي او د سلګ مالګه هم پکې واچوي یو 2 موټي په کې شي دلی وړه واچي هغه سره مکس کړي ناروغ ورته ان شاء الله کی نو دا چې کومه لکه قرانه کارو نن سبا خو ډاکټر د هر چا په کور کې دی ماشاءالله. ها نو دا چې کوم دی ډایریا وا بل یو چې کوم دی هغه ته ویل شي کانسټیپیشن څه شي کانسټیپیشن کانسټیپیشن چې ویل شي هغه د مطلب قبضیت کلکواله صحیح ده. ورې دا څنګه راکېږي رامنځته کېږي دا د ناسناستي یا د ډایریا یا د پیچس شرط تاسو د هغه برخلاف دی صحیح ده. د غټو کولمو د خاصي د اوبو او د ویټامینونو چې کومي ډېر زیات جذب شي په دې غایته موادو کې په دې کې خو به یې کانو هغه غټي کولمې ډېر جذب دي نو دای څه کلک پاتې شي صحیح ده. نو چې دا د سکلک پاتې شي نو سبب د دې کېږي د قبضیت خپل پکې دوه وي نو دا څنګه شي د غایته مواد څنګه شي هغه لکه کلک شي هغه چې بیا عموما په سخت باندې د فقې دغه دای کنه ولې دا قبضیت کوم دی د غټو کولمو د حرکاتو د کموالي د کبل رامنځته کېږي ښه غټي کولمې کوم دی هغه حرکات کوي صحیح ده سیګمویډم کوي دغه نور حرکتونه چې کوم دی هغه کوي نو ګوره دوی چې کوم دی حرکات کوي کله حرکات ونشي او قبضیت رامنځته کېږي عموما روحي فشار دغه
اعصابو ناراحتي صحیح ده دغسې د کولمو پرازیټونه هغه هم اوبه مو بس کې کنه هغه چې کله اوبه وڅښي خو بیا کلک شو کنه نو دوی چې کوم دي د دې اول دا سبب کېدای شي چې دوی کانسټیپیشن ته لاړ شي مطلب قبض شي د دوی دغه ها ورې ناروغ کې چې کوم عموما اشتها کم وي څنګه څوک چې قبضیت اشتها کم وي بعضې خو سپازم والی کنه spasm suddenly change in your muscles that causing you pain کنه نو یو spasm شخوالي ته وایي کنه د عضلات داسې شخ شي کنه بس درد کوي کنه ها نو دوی عموما اشتها کمه شي سر یې ورڅخه خوږېږي کنه یا داسې کانګ هم کوي بعضې ټایم کې دا ورڅه پیدا کېږي نو سابه چې کوم دي او دا تازه میوه سابه چې څوک خوري او تازه میوه هغه به هېڅکله هم قبضیت کېږي نه ها دا چې کوم دا د دې هاضمي سیستم ناروغۍ وي اوس یوه بله چې کوم دا هغې ته ویلی شي د اپنډکس میکروپي کېدل اپنډکس میکروپي کېدل یا اپنډیسایټس هم ورته وایي صحیح ده اپنډیسایټس ګورئ د معدې لاندې ښي خواته یو کوچنی ټیوب دی معدې لاندې ښي خواته دلته یو کوچنی ټیوب دی او دا اپنډکس د غټو کولمو لومړۍ برخې سره نښتي اپنډکس دا د دې غټو کولمو د اولې برخې سره نښتي ګورئ ځینې وخت اپنډکس چې هغه د ماهي څخه ډکه شي د اپنډکس د پیپ شانتي کوم دی دا د ماهي نه ډکه شي چې کله ډکه شي هلته بیا بکټریاګانې ورشي هغوی پکې ګروت وکړي مطلب وده پکې ډېر زیات شي بکټریاګانو ګروت څه مطلب هغوی شمېر ډېر شي هغوی چې کله پکې شمېر ډېر شي او لکه سیوا شي نو هغلته تکثر وکړي که نه نو د دې میکروبي د اپنډکس چې کوم دی دا پخپله میکروبي شي که نه ځکه هلته بکټریاګانې ورغلي دا چې کله میکروبي شي که نه نو هغه بیا سخت درد هم کوي او داسې پړسېدلې شانتي وي درد هم کوي او پړسېدلې وي او بیا چې کوم وي هغې علاج څه شی دی جراحي ده سرجیکل دی جراحي په واسطه باندې کوم دی د اپنډکس دی غوڅوي او بېرته ورته دغه ګنډي ښه ګورئ خوراک کموالی او دا نامه ساحه چې کوم دې کې درد وي دا لکه نښې دي خوراک به کم کوي هغه کس د نامه ساحه کې چې کوم هغه د هغه درد وي دغسې کانګې به هم کوي داسې یو سپکه شانتې تبه هم پرې راځي که نه او که ښی پخه چې کوم هغه راټولی شي او زر وغځول شي که نه داسې راټولی کړي داسې که نه راټولی کړي بېرته زر پرېږدي نو دا بیا درد کوي بیا ورته صحیح ده نو دا چې کوم دی درد حس کوي ښه اوس د دې لپاره چې موږ د دې هاضمي سیستم د حناروغیو نه ساتنه وکړو حفظ الصحه ورته وایي که نه نو د دې په باره کې باید موږ څه وکړو اول خو باید داسې وکړو چې کله سنت طریقه اودس ماتی کې خوراک نه مخکې خوراک نه وروسته لاسونه باید وینځي که په صابون یې وینځي هغه بهتره خبره ده پاک خواړه وخوري په کوم ځای کې په پاکو لوښو کې دغسې هغه خواړه چې ډېر تاوده وي هغه هم باید ونه خوري مرۍ سیزي ستونې لکه معده سیزي که نه خوله سیزي خامخا نو دا ډېر تاوده خواړه به هم نه خورئ دغسې میوې او سابه چې کوم هغه به د مالګې په محلول باندې هغه به وینځئ مالګې محلول به ورته جوړی هغه چې کوم دی هغه ته میکروبونه بکټریاګانې دا ته صفا کوي او بیا باید دا وخوړل شي او باید ډېر خوراک هم ونه شي څنګه ډېر خوراک هم ونه شي او د خوراک په وخت کې بیړه ټیټ ټیټ لګیایي بس یو ملګري ته زنګ والی شي ولکه دې خواته د څه علاقې طرف ته شنه شنه لوګي دي بره دا څه حساب دی ټولې زه به هم سر لا جګ شم او ولکه دا خو خیرات دی که نو بس ته هم پکې وټساپ کې میسج وکړي نور ملګري را خبر کړي سکول یارانو دوستانو کلي ته هغې ګروپ کې میسج وکړي راځئ د خیره میخه پکې حلاله کړې ده او بس ورشي او سم ځان د دې خولې پورې ډاکم کړي او ښه ټیټ ټیټ هم لګیایي نو ته به خاورې نه مریضېږي ها نو دا چې کوم دا د هاضمي سیستم باره کې زموږ او ستاسو نننی لیکچر نو سی یو سون ان شاء الله ان نیکسټ لیکچر الله تعالی سپارم